نن ورځ چې دا هغه زموږ د پښتنو ورځ ده، پښتون کلچر ډے، د پښتنو ورځ دا تقریبا د نن څخه څو کاله مخکې 4-5 کاله مخکې 2015 کې پروګرام د لیز نه خیال په کوټه کې وسولو، نو عالمي سطح پروګرام وسو، بیا په هغه کې دا مشوره وسو چې یاره په کال کې یو ورځ د پښتنو منځل دا به کوو. پاکي بیا 23 سپتمبر چې د هغه کې شو 23 سپتمبر چې دا به موږ د پښتنو خپل ورځ چې دا اغل منځو. عايزانو په دې خبر لږ شاشه سر خلاصول په کار دي چې د پښتنو ورځ منځل مناول دا جایزه ده کنه جایزه ده؟ ډیر خلک و دې تویا دا ناجایزه ده او دا حرامه ده دا هغه ده. زما په فکر باندې دا ورځ منځل دا ښه خبره ده. ښه خبره په دې حواله د عزیزانو په بار کې زموږ ډیر ملګری ستا، په بار کې زموږ ډیر ملګری ستا، په امریکا کې راواخله، کینیډا کې راواخله، په جاپان کې راواخله، جرمني کې راواخله، په استرالیا کې راواخله. آلته چې کومې کډې پرتی دي بابا او ادي د خپل بچانو سره پښتو وایي، د خپل بچانو سره پښتو وایي. پښتو په دې وجه سره وایي چې د زموږ بچان د سینې پښتو جنې رسي. که زه پښتون بلل کېږم، که ته پښتون بلل کېږي، نو خو اول شرط مې دا دی چې موږ پښتو سره وایو. دوی کوشش دا کوي چې یاره دا زموږ بچان په بل رنګ کې ونه رنګېږي، د انګریزانو، د یهودو، د نصاراو، انګریزي، عبراني، سوریاني په دا زبانو کې ونه رنګېږي، هغه خود په خود د دې زده کېږي. نو د پښتو د پاره بیا مهنت غواړي، منډه غواړي، خواري چې دی هغه غواړي. نو د مور پلار را ولاړ شي پښتو وایي، د خاص کر د بچانو پر مخ باندې چې د زموږ بچان پښتو جنې پاته نشي. مقصد غرض دا سولو. نو وسم که دغه ورځ موږ منځو عزیزانو هغه به دغه یي چې یاره زموږ ځان ته یو رسم لرو، رواج لرو، عادتونه لرو، مزاجونه لرو، دا زموږ د بچانو سورک نشي، زموږ د بچانو سورک نشي. دا ورځ موږ په ګر جهان کې لمانځو او دا و جهان ته ښکارا کوو، بچانو ته ښکارا کوو چې موږ دا شي. ډیر خلک ته پښتنه جنوه که په قوم څوک یو شی دروښي په هغه کې بیا چې شی ولا کزیاته نه رامنېږي. ستې اصل وطن چیرې دی؟ موږ په پلانې ځکه په لکه پلانې ځل خو و سره غلي است ګرسه اصل ستې هغه غچستا بابا او نیکو ور نیکه چیرې پیدا شي. نو دوی و یاره نه رامنېږي. اوس دا عیب دی عزیزانو چې تا ګوره د انګریزانو تاریخ ته په یاد دی چې چا چش وکړو، چا چیرې وکړو، چا څنګه وکړو، لیکن چې د خپل بابا او د دې پر ځای رالی هغه درسه ورک سو، هغه درسه هیر سو. دا کمال نه دی چې سړی خپل نوم هیر کړي د بل نوم ښایسته ولیکي. دا کله کله موږ دغه الکوان سته میسجان والا موږ و الکوانو ته په پښتو کې پښتو دا پښتو چې کوم دغه دی مطلب هغه کیبورډ دی دا موږ پښتو اوریجنل پښتو دا موږ ځان سره ډاونلوډ کړی در سره ته موږ په هغه کې چاته خطونه لیکو. دی موږ ته پښتو په انګریزي کې لیکي، پښتو په انګریزي کې لیکي. دا کمال نه دی یار، دا څه کمال دی؟ دا کمال د انګریز دی چې ته دا خبره در وشو. ستا د بابا او د عادي کمال نه دی چې تر ولاړ شو نور خو مجبور نو چیش وکنه د غوړ پښتو خو نو تم وای په انګریزي کې پښتو لیکل. یعنی کته نن ورځ روزانه ورځ منځل کیږي وروره نو خلکو لنګوټې تړلې دي، وروره خلکو لنګي تړلې. څه کیسه ده؟ دا زموږ یو کلچر دی، دا زموږ رواج دی، دا زموږ رسم دی. پر دواړو سترګو ومنم دا زموږ رسم او رواج دی، خو دا رسم رواج به داسې مناوي چې د یوې ورځې دپاره نه وي. صحیح سلو؟ که ته په کال کې دا نورې ورځې ته شرمېږې په خپل رواج باندې او یوه ورځ بیا فخر ورباندې کوې، دا عیب دی. لکه صحیح چې د بابا او د دې خبره په کال کې یوه ورځ منې، په کال کې یوه ورځ خبره منې، نور ورځې نه منې. دا عیب دی که نه دی؟ که منې سر تر پایه بیا منې، که نه منې مخ لرې پرېږده. نو د هغه رقم دا یوه ورځ مانځل، دا یوه ورځ مناول دا خاص کمال نه دی عزیزان. بیا خاص کر دا زموږ اوس کالج یونیورسټي لر چې ورسي انجون نیالکان رقصون نه اتړون نه پلانې د اسلام سره یو سره تعلق نه لري. دا ته ځان شرمې، ته دا وایې چې زما مور مرخصېدله زه مرخصېږم، هلکه ته دا وایې چې زما پلار مرخصېدی زه مرخصېږم. صحیح سلو؟ او دا تا پر خپل مور او پلار باندې چیش ولګوي، تهمت دې ولګوي. ستا پلار هم داسې نه و، ستا نیکه هم داسې نه و، ستا مور هم داسې نه وه، ستا انا هم داسې نه وه، تا ولې داسې چم چې دی هغه وکړي؟